ورونو او خوندو مخکې الله تعالی جلاله په موږ او تاسو باندې 50 لمونځونه فرض کړي وو. 50 لمونځونه. حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې وخت کې ما غوږ له د قلم لیکلو आवाज راغی. بیا حکم وشو چې ستا امت معراج روحاني لپاره موږ 50 لمونځونه فرض کړل. تاسو به هم کوئ او امت به هم کوي. بیا ارشاد وشو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. حضور کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. حضور صلی الله علیه وسلم 50 لمونځونه او ډېر برکتونه ځان سره راواخیستل او واپس یې تشریف راوړو. کله چې په شپږم اسمان باندې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وشو د صلی الله علیه وسلم د 50 لمونځونو فضیلت ورته بیان کړ. حضرت موسی علیه السلام وفرمیل حضور زما په امت باندې 2 لمونځونه فرض وو. زما په امت باندې 2 لمونځونه فرض وو. هغوی هغه هم ادا نه کړ. ستاسو امت به 50 لمونځونه څنګه ادا کړي؟ تاسو بارے تعالی ته درخواست وکړئ چې دا کم کړي. حضور صلی الله علیه وسلم دوباره حاضر شو، سجده وکړه او درخواست یې وکړ چې په هغه سره 50 لمونځونه کم شول. بیا چې حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وشو نو هغه ورته بیا وویل چې دې کې نور هم کم کړه. حضور کریم صلی الله علیه وسلم بار بار راغلو، بالاخره لمونځونه 50 ته راورسېدل. موسی علیه السلام نور هم د کمولو مشوره ورکړه، خو حضور کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې الله ته نور تلو باندې ماته شرم راځي. ماته الله ته نور تلو باندې شرم راځي. الله تعالی وفرمیل په دې 50 لمونځونه کولو سره به امت ته د 50 لمونځونو ثواب ملاوي شي. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د محبت په انتهایی مقام باندې وو. لدې وجه په اول ځل باندې د لمونځونو کمېدو څه ونه ویل. بیا چې کله واپس کېدو نو هغه تجلی به نه وه، بلکې هغه به ترې لرې کېده او حضرت موسی علیه السلام ته به چې راتلو نو شریعت ته به قریب کېدو. د دې وجې د لمونځونو کمېدو درخواست لپاره به دوباره تلو.